د بازارګوټی د زرګونه کورنیو د ماښام مړۍ د پیدا کولو ځای دی او کارکوونکي یې ډیری هغه میرمنې دي چې د کورنۍ سرپرستي کوي. په بامیانو ولایت کې د لاسي صنایعو په دغه بازار کې نږدې 40 میرمنې هټۍ لري او بېلابېل افغاني لاسي صنایع پکې پلوري. د دې بازار مسؤلینې وایي چې په مستقیم ډول دلته 40 میرمنې دکانونه لري او شاوخوا 6,000 نورې میرمنې د بامیانو ولایت په بېلابېلو سیمو کې له کوره کار ورسره کوي. با ما کسی ما کار میکنیم قدش که بی‌بوداهت هستن. له موږ سره تر ډیره هغه میرمنې کار کوي چې د کورنۍ سرپرستانې دي او په کور کې د ګټې څوک نه لري. په دې بازار کې هر هټیواله میرمن په کلیوالو سیمو کې له 40 څخه تر 100 پورې کارکوونکي لري. د دوی په خبره چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د توکو پلور د پخوا په پرتله باندې ښه شوی او د کورنیو مشتریانو په ګډون بهرني مشتریان هم لري. خب رو به پیشرفت است. ورځ تر بلې مو اوس مهال کاروبار د پراختیا په حال کې دی. له ما سره 40 میرمنې کار کوي او د تیرو څو میاشتو په پرتله باندې اوس مهال کارونه ښه سوي. که څه هم د تیرو څو کلونو په څیر مشتریان نه لرو خو کارونه مو نسبتا ښه دي. که واقعیت شما کار بکنین آدم غریب هستین بخش فرهنگ بخش صنعتی کار. موږ ته حکومت ویلي چې تاسو غریب خلک یاست خپل کارونو ته دوام ورکړئ. اوس نو زموږ له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ د لاسي صنایعو لپاره نندارتونونه جوړ کړي او دغه راز دغه میرمنو لپاره ورکشاپونه په لار واچوي. په ټولو ولایتونو کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، نه تنها په بامیانو کې. باید له دوی سره مرسته وسي. په دې مارکیټ کې هټیوالې میرمنې وایي چې حکومت دې په کور دننه او بهر د دوی د لاسي توکو لپاره نندارتونونه جوړ کړي او له دوی سره دې مرستې وکړي. زما خپل 8 کاله کېږي چې په دې بازار کې دکان لرم او بېلابېل لاسي صنایع لکه خامکو باندې کړي جامې، څپلۍ او نور توکي پلورم. غوښتنه مې له حکومت څخه دا ده چې لومړی خو د ټولو خلکو امنیت ټینګ کړي او بیا د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. که چیرته خلکو ته کار پیدا سي زموږ کارونه هم ورسره ښه کېږي. دغه میرمنې زیاتوي چې له دوی سره په کار بوختې ښځې یې ډیری د خپلو کورنیو سرپرستي کوي او که کاروبار یې ښه شي د هغوی کارونه به هم ورسره پراختیا پیدا کړي. فعلا 60 نفر خانم است. اوس مهال 80 میرمنې له خپل کور څخه ما سره کار کوي. دا ټول لاسي صنایع دي او دلته یې اړتیا نشته چې په دکان کې را سره کار وکړي. نو ټول له خپل کورونو څخه کار کوي. په دې کې ډېرې میرمنې د خپل کورنیو سرپرستې دي او هر یوه اولادونه لري. یتیمان ورته پاته دي او خاوندانې نسته. زموږ غوښتنه له حکومت او مؤسساتو دواړو څخه دا ده چې د یوې ګونۍ وړو د مرستې پر ځای دې دغه میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغاني میرمنو په لاس جوړ شوي توکي اوس تر نړیوالو بازارونو هم رسیدلي او د ښه کیفیت له کبله په کور دننه او بهر خورا ښه نوم لري. هڅه مو وکړه چې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شو. احسان الله کریمي، CMG، بامیان.